دا زما په دې خبرو والله که سر خلاصېده خو د ریډیو زمانه ولاړه دا زموږ شپې د کورور ښځې اف ام چیرې اوري ریډیو لري ریډیو خو بازار کې هم نه دی لیدلی چا سره هم نه دی لیدلی په موبایل کې راځي نو په موبایل کې به خامخا یې ما خو دغه ما خو وختي پر دې ته وختي ویلي وو تقریر مې درته کړی وو دا زموږ زنانې دا اف ام والا لره ټلیفون ورکوي بیا چې هغه کوم ګوره دا تور ما پابندي ده زه بیا وایم نه خو کوم حرامیتوب چې اف ام والا کوي کوم انداز کوم چل بیا چې دا ټلیفون وکړي بیا د دې فرمایش او بیا غزل ولګوي او بیا فصله غزلې وایي ماشاءالله ماشاءالله دا کفریه تورې کفریه په دې سړی کافر کېږي بیا ملایان خبر کوي بیا یې نارې ټلیفونانې مولوي صاحب تا دا خبره کړې ده دا په کوم کتاب کې ده دا زما په دا د نوراني مسجد په کتاب کې ده بس خبره خلاصه نو ملایان بیا سبا ماته نه وایي تا غزل واورېده موزیک دې واورېدی ګناه کبیره دا د الله رسول الجرس المزامیر چې دا پیغمبر اسلام فرمایي دا د شیطان باندې سریانې دي دا تی چې کوم بجاوي یا موزیکو خبرې دا تی چې بیا ماشاءالله ور باندې وایي د دې دا دی لکه چې شراب پر سر بورده کې بیا ماشاءالله وایي یا سړی شراب شي بسم الله ورسره وایي صحیح سلو دا خبره ده دا زموږ زنانې چې په کوم انداز خبرې کوي په خدای قسم کې کور والا زما سره وکړي کې کور والا ستا سره دا پوښتنه لږ خاشه وکړي هلته یو وخت اف ام والا راغلی و غوړان ځوانان خیر ویل ته به زموږ سره ځې یو پروګرام به کوم څنګه پروګرام به کوئ دا ښه ما زما پروګرام نه پیسې ټینګه زما پروګرام ته ولې یا ولې نه ټینګېږو ما نه ټینګېږي دا به نه وایې زه ټاپک په لاس درکوم ته به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر رحمت ګایېږې نارې ما هلته ورس کرایه ملایان بیخي ډېر 300 روپۍ درکوي 3 بس نو ملا خوشه زه په ټي وي کې راغلم ټي وي زو ټي وي څه کوې استعمال یې کړلې ستا کلمه ستا سند ستا علم بیا پر پولیو باندې دونه حدیثونه په ووایي مه ګایېږه ملایان خو بیا د خدای استادان زه لرم ډېر هغه به نه یې دا خو نو نور خو نو عقل خلاص څه ووایه په 300 روپۍ دې 3 غنټې پروګرام ورته وکړي او هلته د ډبل روډه ډم راولي هغه ډول والا په 1000 روپۍ د یوې شپې لپاره اندازه ولګو اندازه ته به زموږ سره پروګرام مال ستا پروګرام به ماته څنګه ټینګېږي یو وخت ډېرې مجبوره کړم ته به راسره زیاته بیا ما خپل استاد مفتي ګل حسن صاحب پوښتنه وکړه د مات المور زه بیا به خلک راول ما بیا ماتې ورسره ولاړ سم ګوره خیال به کوې زه چې هلته ورنم ښه به سجود والا ناست دی خاسته بول غټ ملا دی ما څنګه کیسه ده ول دا داسې پروګرام وي وایي که تا لره پلاني یو چا ټلیفون راوکړي دا مسله یې پوښتنه وکړه ته به څه ورته وایه ما زه به داسې ورته وایم نو مسله ده یا دا به نه کوم نو څه وکړم وایي ګول مول جواب ورکوي ولې نو خو ماته مسله را معلومه ده نو یا نو دا خو دا مال ښه دا معنا ده یعنې معنا موږ به ستا سپیان یو ته خالي اشاره راته کوه موږ به غاپو د دې دا معنا صحیح سو په کرایه بیا نور ملایان بیخي ډېر پیدا کېږي بس په هغه ساعت کې جن راووتلمه ما ویلې لنګوټه زر ملایي سبقان ګرد زما او ته به شیش کوې ته به استعمالوې او راکوې څو توبه لعنت پر دغه روپۍ پر دا پروګرام